دې فلم کې موږ یو کور ګورو کوم کې چې یو جنۍ وي او هغه د چا نه یریږي او داسې معلومیږي چې هغه څوک مړه کوي. هلته کې یو 2 پولیس والا راشي او ګوري چې څه چل. هغه یو پولیس والا هلته کې وګوري چې یو غټ سړی را روان وي او ډېر خطرناک وي. هغه په پولیس والا باندې اټیک وکړي او مړ یې کړي. هغه بل پولیس والا په لاس وي او لاس ترې کټ کړي خو دا پرې ډز وکړي. دا خطرناک سړی د دې نوم جیکب وي او دا د دې فلم ویلن دی. هغه پولیس والا چې کله دا جنۍ ګوري نو د هغې سترګې دې وکاږلې وي. دغه شانتي هلته ډېر زیات پولیس والا راشي او هغې ګوري چې دغه خلکو نه چا سترګې وکاږلې دي او مړه کړي دي. بیا موږ 4 کاله پس ټایم ګورو چې هغه پولیس والا اوس نقلي لاس لګولی وي او هغې ته 8 قیدیان ورکړي چې د هغې سزا دا وي چې دی به یو بلډینګ صفا کوي. هغې سره یو پولیس ښځه هم وي، 4 جنکۍ وي او 4 هلکان وي. دغه بلډینګ دوی ځکه صفا کوي چې څو کاله پهله د دې بلډینګ بره 2 منزله سوځېدلي وو او دغه شانتي دا ټول قیدیان هغه هوټل ته راورسېږي. بل خواته موږ دا 2 هلکان ګورو کوم چې دې ځینه تښتېدل غواړي خو دوی په دې هوټل کې ډېر زیات مړي وګوري. دغه مړونه چا سترګې وکاږلي وي او مړه کړي وي. دی ډېر زیات ویریږي خو هلته کې جیکب راشي او هغه یو هلک کې پړی واچي او رای کاږي او مړی کي. هغه پولیسه ښځه دې قیدیانو پسې ځي او دوی کتل غواړي. کله چې هغه په لیفټ کې کیني نو 2م منزل په ځای هغه 8م منزل ته لاړ شي او هلته کې جیکب یې راوینیسي او مړی یې کي او هغې نه هم سترګې وکاږي. دا جیکب دغه سترګې جمع کوي او په اوبو کې اچوي. بل خواته دغه 2 جنکۍ هم پار تښتېدل غواړي چې یوه کرسټین وي او یو کیرن وي او ورته وایي چې په کومه لاره باندې سپی راغلی په هغه لارې باندې به وځو او وتښتېږو. دوی چې کله هغه سوري ته ځي نو جیکب هلته کې راشي او دا یو جنۍ راونیسي او ځان ته یې راکاږي. کیره هغه پولیس والا ته راشي او دوی په لیفټ کې کیني او بره خیجي کوم ځای کې چې د دې ملګري نښتې وي. دلته کې دې پولیس والا ته پته ولګي چې هغه جیکب و کوم چې ما پخوا ویشتی و. بیا جیکب هلته راشي او هغه اوږد پولیس والا په خوله کې واچي او بره یې ځوړند کړي او مړ یې کړي. دغه جنکۍ او هلکان ویریږي او وتښتي خو دغه جنۍ هلته کې د پولیس والا هغه تمانچه راواخلي او ځان سره یې کیږدي. جیکب هغې کې یوه جنۍ ځان سره قید کړې وي او یوه پنجرې کې بنده کړي. هغه ځای ډېر زیات ګنده وي او ډېر زیات مړي هم پکې پراته وي. جیکب هلته کې یو بل هلک نه هم سترګې وکاږي او هغه نورو خلکو پسې مورچي کوم چې هوټل کې وي او هلته کې یو بل هلک هم پیدا کړي او هغې نه هم سترګې وکاږي. هلته کې یوه بله جنۍ وي کوم چې دې هوټل نه تښتېږي او پړي پورې ځان ځوړند کړی وي خو جیکب راشي او د هغې پړی خلاص کړي او هغه لاندې لړی او هلته کې هغه سپي راشي او دغه جنۍ وخوري. اوس دلته کې 4 قیدیان پاتې شوي وي او یو دا جنۍ په پنجره کې بنده وي. جیکب دلته کې په 2 کسانو باندې حمله وکړي خو هلته کې هغه هلک سره یو راډ وي او هغه دا جیکب ډېر وران په دې باندې ووهي او دغه شانتې دوی هلته کې وتښتېږي خو هغه جنۍ ته یو ځای کې پټه شي او له هغې په موبایل رنګ راشي او جیکب راشي او هغه را پیدا کړي او مړی یې کړي او هغه موبایل دا د دې جنۍ په خوله کې ورومنډي او ساه یې بنده شي او هغه هلک هلته نه وتښتېږي. دلته کې کرسټین او دا هلک هم ډېر زیات یریدلی وي او دا 3 کسان پاتې وي او یو هغه جنۍ په پنجره کې. دا 3 واړه کسان یو ځای شي او جیکب پسې ګرځېږي خو دې سره اوس څه ناڅه په لاس کې وي. دلته کې جیکب یو دیوال مات کړي او دې پسې روځي او په دې باندې اټیک وکړي او هغه هلک روچت کړي او هلته کې لړکي او بېهوش یې کړي. کرسټین او هغه هلک په یو لیفټ کې کیني او بره کمرې ته راشي. دا هغه کمره وي کوم ځای کې چې دې ټولې سترګې جمع کړي وي او خلک یې مړه کړي وي. دلته کې دوی خپل هغه ملګري هم وګوري چې کومه قید وي خو هلته کې جیکب راشي او دوی دواړه هلته کې پټ شي. جیکب اوس د دې هغه ملګري روکاږي او مړه کوي. دې دواړه بې بهر روځي او ځان ورته وښیي او هغه هلک هلته کې موجوده ټوله سترګې لاندې لړې کړي او ماتې کړي. جیکب چې دا وګوري هغه ډېر زیات غوسه شي. دغه جنۍ د خپله ملګري روکاږي خو هلته کې یو ښځه راشي. کله چې دوی دا وګوري ډېر زیات خوشحاله شي دا به زموږ مدد وکړي خو دغه بوډۍ ښځه بل څوک نه وي د جیکب مور وي او دا ورته وایي چې زه ډېره زیاته غوسه ومه دې پولیس والا پسې. کله چې دې زما زوی ویشتی و په سر باندې په ډز او دغه پولیس والا ما مړ کولو او وګوره نن زه کامیابه شوم او ما هغه مړ کو. خو دغه جنۍ ورته وایي چې دې کې زموږ څه قصور و خو دا بوډۍ ورته وایي چې یو وارې دې هوټل ته څوک راغو هغه مړ شو. خو آخر جیکب ولې دغه جنۍ اوسه پورې قید کړې ده
دغه بوډۍ وایي چې د چا په جسم باندې ټیټوز وي هغه ډېر بد خلک وي او د کیره په جسم باندې ډېر زیات ټیټوز وي او هغه دا مړ کوي. خو جیکب دلته کې انکار کوي او مور ته وایي چې دا نه مړه کوم او جیکب ورته وایي چې دا زما خوښه شوه دا زه نه مړه کومه. خو جیکب دلته کې غوسه شي او دا خپله مور اوچته کړي او په یو دیوال یې ولوړلي هلته کې یو راډ دې په سترګه ننوځي او دا مړه شي او دغه شانتې دا جنۍ هلته نه ویسي. خو دلته کې کرسټین راشي او هغې سره تمانچه وي او دې ته وایي چې زما ملګرې پرېږده. کیره دې ته ووایي چې ویوله او مړې کا. کله چې هغه په هغې باندې ډز کوي نو دې تمانچې کې ګولۍ نه وي او داسې جیکب ته ډېره زیاته غوسه ورشي او دا دواړه اوچتې کړي او پانسي کوي. خو شاته نه پې هغه هلک راشي کوم چې بېهوشه شوی و او هغې سره راډي او دا په سر باندې وي او زخمیږي او دلته نه درې واړه وتښتېږي. دا درې واړه پې هلته کې بې اټیک وکړي او یو کړکۍ نه لاندې لړه کړي خو هغه لړه نه شي هغه هلته کې ونښلېږي. کرسټین چې کله دا لاندې ګوري هغه د دې لاس راونیسي او چپټه پې ووایي. دا نور دوه ملګري پې اټیک کوي خو په هغې باندې بلکل هم څه نه کېږي. کرسټین هغه ملګري نه راډ والي او دا په سترګه باندې ووهي او داسې کې هغه لاندې پرېوځي او مړ شي او دغه شانتې دا درې واړه ملګري هغه هوټل نه بار راشي او دوی ډېر زیات خوشحاله وي چې دوی هغه مړ کو خو دوی خفه هم وي ولې چې دوی ډېر زیات ملګري مړه شوي دي. دلته کې ایمبولنس کې موږ جیکب ګورو چې را روان وي هغه اوس هم ژوندی وي او له هغې لاسونه ډېر زیات غټ وي. د دې لاسونو کې هم حرکت وي او دا اوس هم نه وي مړ. دومره غټ بلډینګ نه دا را پرېوتی وي خو دا اوس هم بېهوشه وي. دلته کې موږ دا ډاکټران ګورو چې کومې دا راولي او واټ ته یې بوځي او د دې علاج کوي. ټولو نه پیله دا د دې وزن وکړي چې د 350 کیلو وزن وي او دا ناپکی هم دا ډېر زیات جګ وي او 6 فوټه هم وي. خو دلته کې دا ډاکټر ګورو چې دا اوس هم ژوندی وي. دلته کې موږ ګورو چې جیکب خپلې مور ته راشي او وګوري هغې خپله مور مړه کړې وي او دا پې ډېر زیات خفه وي او جاړي هم وته. دلته کې دا یو شکل راوالي او ځان ته یې واچي او هلته کې څه چاړې او چاقوان هم پراته وي چې دا یې راوالي. دلته کې یوه جنۍ جیکب وګوري او هغه را منډه کړي او چغې چالو کړي خو هلته کې یو سړی دا وګوري او دې ته راشي. دلته کې جیکب راشي او هغې سره هغه رنګي زنځیر وي او دې کې واچي او دا ځان ته راکاږي او دغه سړی هلته کې مړ کړي. بل خواته کې هغه ډاکټران چې کله خپل ملګری ویني نو هغې ډېر زیات ویریږي او چغې ووایي. هغه هلک هلته نه چاړه راوالي او بار وځي او دا کس تلاش کوي. دلته کې دا موږ ګورو چې 3 کسان وي یو ورور خور وي او هغې سره یوه بله جنۍ وي. دوی ټمې راپسې لاړ شي او هغه جنۍ دې ته مخامخ راشي او دوی ویني. هغه جنۍ ورته وایي چې هلته نه وتښتېږئ هغه جیکب هلته راشي او موږ به مړ کړي. خو دغه ډاکټر ورته وایي چې زموږ دلته کې یو ملګری پاتې شوی دی او موږ هغه نه شو پرېغوستی. هغه ملګری هلته کې روان وي اچانک هلته کې جیکب راشي په هغې باندې اټیک وکړي خو دغه ډاکټر ترې هلته نه وتښتېږي او هغه ډاکټر هغه خپلو ملګرو سره ملو شو. اوس دا 5 واړه شي خو جیکب هغې پسې شوی وي او هلته کې یو جنۍ راونیسي او هغه جنۍ مړه کړي. نور 4 کسان یو ځای ته راشي او هلته کې پټ شي خو جیکب هلته کې یو جنۍ وګوري او په مارۍ ورته چاړه ووایي او مړه یې کړي. جیکب هلته کې هغه هلک راونیسي کوم چې د ډاکټر ورور وي او اوچتې کړي. هغه هلک هم په دې معنی د چاقو غوځارو کې خو په هغې باندې هېڅ اثر نه کوي او جیکب دا هلک ځان سره هلته نه ویسي. ایمي چې کله وګوري چې هغې رور هغې ځان سره ویوړو هغه ډېر زیاته په ژړا شي خو هلته کې هغه د خپل رور آواز واوري. ایمي یو کمرې ته راشي او هغه هلته کې خپل رور وګوري خو هغه ورته وایي چې هلته نه وتښتېږئ خو اچانک د لاندې نه یو چاړه د دې په خېټه کې روځي. جیکب د هغه سټیشن لاندې پټ شوی وي او هغې سره یو آري ماشین هم وي. بس جیکب اوس د دې معنی هم اټیک کوي خو هغه جنۍ دومره غوسه شوې وي هغه په دې معنی مخامخ نه اټیک کوي. جیکب معنی دا هېڅ هم اثر نه کوي. جیکب چې کله په دې معنی اټیک کوي نو هغه بل هلک په دې معنی راشي خو جیکب په دې معنی غوزار وکړي او دې دواړه ترې هلته نه وتښتېږي. دې دواړه ترې هلته نه وتښتېږي او هلته کې یو مضبوطه دروازه وي هغې نه ترې اخوا لاړ شي او هغه دروازه بنده کړي چې دا را نه شي. جیکب هلته کې راشي خو هغه دروازه نه کولاولی شي او نه یې ماتولی شي. ایمي او هغه هلک ترې هلته نه وتښتېږي. هغې یو ځای ته راشي او هلته کې یوه کړکۍ وګوري خو هغه سړی ورته وایي چې ته بهر لاړه شي او پولیس ته اواز کا او هغه هلک ورته وایي چې زه به دلته کې ایسار شم او جیکب به هم ځان سره ایسار کړم. هغه جنۍ هلته نه وځي او بهر روځي خو هلته کې جیکب هم بار راوتی وي. کله چې دا جنۍ جیکب وګوري هغه واپس هغه کمرې ته راشي. دغه جنۍ خپل ملګري ته وایي چې جیکب زه بهر وکتم
دی دواړه ته یو بل ځای ته هم وتښتېږي خو جیکب دی پسې شوی وي. دی یو ځای ته راشي خو هغه لاره بنده وي. کله چې دی دروازه کولاوي جیکب هلته نه پې بیا اټیک وکړي دا جنۍ په خېټه ووهي او دغه شانتې هغه جنۍ هلته کې مړه شي. خو د دې دا ملګری ډېر زیات غوسه شي. دغه سړی په ژړا شي او وایي چې دی خو ټول زما ملګري مړه کړو. او دا هلک ته یوه کمرې ته لاړ شي او هلته کې دې پټ شي چې دا جیکب هلته کې راشي او دا پې اټیک وکړي او مړ یې کړي. خو جیکب هلته کې راشي کله چې پې دا اټیک وکړي نو جیکب دا راونیسي او ډېر زیات ورانې ووهي او ډېر زیات یې زخمي کړي خو دا بلکل هم آر نه مني. او دا هلک دا وایي چې زه به دا مړ کوم خو دا ډېر زیات بېدمه وي او بې بسه هم وي. دا هلته کې یو مشین آن کړي چې په هغې کې کیمیکل وو او بهر پې غټه ستنه وي. دا هلک هغه ستنه په جیکب کې ومنډي او هغه ټول کیمیکل په هغې کې ننوځي او داسې کې دغه سړی ډېر زیات بېدمه شي او لاندې رالړی شي خو دا سړی وایي که دا چېرته ما مړ کو. او دغه شانتې دا هلک هلته نه بهر راشي او په خپل ګاډي کې کښېني او هلته نه تښتي. هلته کې یو ځای راشي چې هغه بند وي. دا هلک د ګاډي نه بهر وځي او هغه ځای کولاوي خو دا هلته کې وګوري چې د دې ګاډي دروازه کولاوه ده څوک پکې ناست دی. او دا هلک دا فکر کوي چې جیکب دې ګاډي کې ناست دی اوس به دا مړ کړي خو جیکب په ګاډي کې نه د دې شاته ولاړ وي. جیکب دا هلک راونیسي او دې نه هم سترګې وکاږي. دې سره جیکب ټول خلک مړه کړو او جیکب دلته ژوندی پاتې شي.